بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 4 جولائی 2022 ته پرون د اتوار ورځ په سفر ما تقریبا بیګاډر نه وخت رالم د مفتی فدا سیب کلیپ ما تر ورسېدو. هغه کلیپ چې د دینه مخکې ما دریم کلیپ کړو، په دویم کلیپ د خاموش شوی او دریم کلیپ بیا ما وکړو د تم غیرت ورکو موږ المناظرې ته به تیار شي. یقین وکړه اگر ټول کلیپ چې تاسو واوري خندا په دې سړی پسې درشي دا څومره حواس باخته دی. یعنی اگر قرآن مجید آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یتخبطه الشیطان من المس بیینه د مفتی فدا دغه حال چې د کلیپونه ټول واوري خصوصا د اخرنه دغه سي غریب ګډوډ شوی پکار دا و چې د مونږ ته جواب ویلوي چې بالکل صحیح دی یا خو رابطه کړی وي نمبر ور سره وي مونږ ته خپل یو نمبر پرې خوي چې په دې نمبر تاسو رابطه وکړئ چې د مناظرې لپاره تاریخ ټیم ځای مقرر کو نور سره شوی دي او برل دغه ته تیار نشو. یقین نو کدا ک سل کالم دغه سي تیری ژوند ورته خو سل کال ورکی د حالت به دغه سي چې د مناظره نه کوي. هغه کلیپ کې بیا بکواسات کړي دي په ظلم کمی کنځلي منځلي چې کړي انداز د څه دی بس لاول کنځلي و کې بیا وای ماته به مناسب نه وي. هغه سمي الله قور دی سمي الله بشاوري صاحب اشناغري کې چې وسی سکول استاد ټوپه په سروي هغه د کنځلو طریقه داري مخکې کاله موږ سره باز شروع شو نو چې کله الله جواب شو نو به طریقه دای شروع کړل چې په کاغذ به ځان ته ولیکل کنځل به وکړل لوتی او مفعول او فلا او فلا فلا نو بیا به غویلا نو چې کله دغه سړی په کنځلو شو مونږ ویلا بس سړی نور اخري حد تر رسیدل د قلار شي خلکو مشورې راکړي چې بس د نور قلار شي د سړی بيخي د لیونتوب انتها ته ورسېدو. هغه حال د در ټولو بنسپریانو حال له توصیف کنځل کې د کنځل کې بل کنځل کې خزریات کنځل کې څومره چې بنسپریان اوري کنځل کې پرل زراغي جوابات خو نه کوم د کنځلو خو متفدا سے په اول کې یو حدیث ول الصدق ينجي والكذب يهلك. مفتی فدا صاحب نه زما مطالبه رچ په دې الفاظو کې د حدیث چرتم د حدیثو کتابونو کې ما ته وخی یقینا د حدیثو کتابونو کې دا نشته بلکې د ته یاد وي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. او امام شمس الدین کتاب الکبائر کې 78 باندې ذهبی سے پدې کې خود دومره پوری لیکي وقد ذهب طائفه من العلماء الى ان الكذب على الله وعلى رسوله كفر. یو طبقه د علماء دې طرف ته تل چې بشک په الله او پر رسول باندې دروغ ویل کفر دی. نو د فتوی مطابق مفتی فدا صاحب د خپل ایمان خیر مناو کې نکاح تجدید دی وک. برحال د دویمه خبره دا کړی دا وای مونږ هر ځای فاتحین و زموږ تاسو سره مناظرې شوې دي او تاسو مفتوین مفتی فدا صاحب نظر فیصله ما کوا خلکو اوریدلې دي فیصله پاغي کړی دا کوي به ان شاء الله العزیز ته دنیا کې تر اوسه پورې دغه څوک نه دي تیر شوی چې هغه ما به لیدل دا ستاسو مناظره ټول خلکو مناظرې دي کتر دي او ته مړه ځان مناظرینو کې سره حساب وما ستاسو هغه حیثیت دی چې دغه کې کیننه ولې په تور د معاون هم کیننه ولې ما کتی چې د کی درکولې وي وستي ستاسو هغه حیثیت دی چې شپې سهار لستا مناظره وا مفتی توصیف خپل نشو کنه سره شپې ته 12 بجې تیارولې نو ته به زه مناظره وکړي شپې 12 بجې ته درس کوي سبب دا وي بیا مونږ کتل و چلته هینګ شوی مکمل او بار لغه نه در یاد وسینه چې ساټه ټیک درته ونشي او دا فیصله ته مو ګټ تاسو پنځپیرانو دا فیصله کړی چې تاسو همیشه مفتوینی مونږ فاتحه یو الحمدلله. ابل ورځ د مفتی توصیف ته چارټ ټلیفون کړی چې کوم مفتی مجتبی سے مونږ سره 2015 کې رحمت النبی صلی الله علیه وسلم مناظره کې دسخط کړی دی دا تاسو عقیده منئ هغه ورته ویل ریکارډینګ موجود دی ورته وی چې نه اخو وختي خبره و بس وکړه زمونږ هغه موقف نه دی مونږ باغې نه یو ولاړ نو دا تاسو حالت د بار او بیا هم ځان ته فاتحان وای. سلورم نمبر کې دویم نمبر کې دی وای په ځبه قبر سره زمونږ مناظره شوې د تابع لري د ځکه بار بار وای چې بیا ما سره مناظره وک اول خبره خداره ګوره دجل نه کار ماخلا په عذاب القبر باندې هغه خو باقاعده مناظره اول ونه بیا موږ درلو ستم سرمن اړولې دغه کې الحمدلله بیا چې موږ درلو خو تاباس نه کوله کفر فتوا لګوي چې بیا د بعضی محققینو د قول مطابق تاسو ته کافر ولیکل بیا تا مناظره نه کول په دوه میشو باندې ولګي بیا چې کله خبر ته نه دغه موږ در سره مونږ عذاب او ثواب د روح او جسد دواړو لپاره او چې کله بیا بحث دلایل موږ در سره شروع کول قرآن مجید یو آیات ما وایو لیټون امر په سبب د شپې یو بجو تاسو نور مناظره نه هغه مناظره د حالو مذهبي انفي کاروان نه هغه نشر شوی دا ټول دنیا کې ګوري الحمدلله موږ دوباره نشر کړی دا او دویم دا
چې په دې موضوع تا تازه کړل تا بل ورځ انټرویو ورکړو په هغه کې د مونږ دوباره چیلنج کړو چې دیو سر نوې دلیل پیدا کړی مونږ بیا چیلنج ورکوم مونږ سره د کیږي نو خبره خو تا شروع کړی دروغ حافظه نه باشد ستاسو حالت د خپل خبره هم نه لري خبره تا وکړه مونږ جواب درته درکو نو دا ستانه ولې دغه تا تازه کړی د مونږ نه تازه کړی دویم نمبر دی وای ما نه تاسو کوي ما کله ویلی چې عذاب قبر د متواتراتو نه نو مو ته پیدا سه وګونو صفای کله کله کوا از ما کلیپ یو ځل بیا او ما پکې کې ګوره دا ویلې دي چې ما دوه خبرې په مناظره کې کړې وي اول نمبر چې د روح او جسد لپاره عذاب او ثواب د متواتراتو نه ثابت دي به دویم نمبر هغه ته ما حکم لیکلو تا زما سره اومن چې اول شیخ در سره منم خو دویم شیخ چې حکم دغه در سره نه منم پغې چې موږ دلایل شروع کوله تا به دغه نه به تختیری ما درته بل ورځ په کلیپ کې دا ویل چې تا ما سره اول شیخ تسلیم کو چې عذاب او ثواب د روح او جسد لپاره د متواتراتو نه دی اول شیخ کې زما دا او تا پغې د سمته کو اول شیخ در سره منو نو تا نو ویل ما ویلو تر سره په دسخط کړو بیا ما ته پوس کړو چې اوسې د متواتراتو نشي نو منکر ازشي شو تخپل به حکم ولګاو او ته پغې پوېږي نه پته نه کیږي یتیم وی علمي د سره په دې زونو هغه څوک پوهې چې مولا خو نو ته مولا هم نه د سره غریب دغه حل بیا د ما ته وی په یادرو در سره زما مناظره خو نه دي شوې د کلیپ کې وای نو دغه سي د هر یو چا سره به مناظره نه کو په یو موضوع چې د هر پنځپيري سره مناظره کو بزرګونو مناظره په یو موضوع به جوړي تا ته دا پتی وحید الله وحدان دغه مناظره نه مخ کې تمام مطالبه کړي وا ما ورته ویلو مولانا وحید الله وحدان صاحب تاسو کې خسړې ده ما ورته ویل چې مولانا وحید الله وحدان صاحب ستاسو سره زموږ مناظره وشي التدر نوې برات وکي او زموږ نماینده نه دی ما ورته لول د تحقیقاتي کمیټې نه چې تاسو د جماعت ذمہ دار کمیټې دا نماینده کمیټې دا هغه نه لیکل راوړل چې نماینده هغه د مفتی توصیف نه د تحقیقاتي کمیټې نه هغه پیډ راوړو مونږ ته واتس اپ کو مونږ سره را سره ده مونږه خو دې شو استاد جماعت نه پیسې د نماینده باندې ناسو او ان شاء الله تاسو هم په د روح باندې وو کې شوق بری پوره کو خو په حال موضوع زما واست په منځ کې چلی کی تا چیلنج ور کړو ما قبول کړی ته اوس تخت راغینه هغه عذاب قبر درغینه بنزي زمونږ موضوع په بیان د عذاب قبر نه منکر دي ته چې نه غلطه وي مونږ مدعي تاسو د مدعي حیثیت راځي میدان تراشي خبره وکړو ان شاء الله بیا دی وی په یادرو ما چیلنج ور کړی دی پتا باندې قرض دی او په عذاب قبر تا چیلنج ور کړو دام غلط بیان کې ګوره په یاد یې رو باندې کې تا کم چیلنج ور کړی خپل کمره درس کې به ور کړی ځنه خبر دا غي ما ته چې کلم ستا چیلنج د کم پنځپيري چیلنج د کم باطل را رسیدل الحمدلله بر وخت ورته موږ نوځنه نه ټیم جواب ور کړی دی ستا دغه چیلنج تر اوسه ما ته وګ چې کوم ذکر چیلنج ور کړی زرد جواب درکم دویم نمبر په عذاب قبر ما چیلنج نه دی ور کړی ستا کلیپ راغی د غیر د عمل کې درته ما جواب درکو چې یو میا شو ته واست تخت باغی باندې اوس کې نه موږ ته مخامخ او بل مخکې دی بل خبره کوي هر ځکه دی د حناف په اصول به مناظره کوو د حناف په اصول نو کتر اصول فقه غو اصول وې نو جاهل په دې ځان پوهه کاغه مجتهدینو د پاره اصول زموږ ستاره پاره نه دي کړه دی اصولونه ستا هغه اصول مرادي چې عقیده د پاره نصيحتي پکار دی نو ان شاء الله چې کله کینې سود عذاب قبر دغه موضوع د روح او جسد دواړو د پاره په قطعیات سره به درته ثابتو ان شاء الله په متواترات سره به درته ثابتو نور تخپل پرمایشي سيزونه طریقګار مونږ ته مخه مونږ باغی باندې پویګو وځ یو سره چاته تاسو سره مناظره کوم اول په هوا والوزه نو دې مطلب دا چې نه کې خو سبا وای چې نه کوم دا کیسه سره پاره جوړه خو وای نه شم کول نه کوم بل د مخ کې وای هغه پنجاب کې غیر مقلد پیرو هغه بر شرایطو ګړې تیار کړو څوک بوله راغی ورته ویل اول زما شرایط هغه به دومره شرایط تیار کړی چې په یو میش کې صرف قتل کېده نه امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د روکاړ وی نور الله مرقده الله دې دغه په قبر باندې کرون رحمتونه وري هغه چې راغی ورته پیر سیب یو شرط الاول قرآن حدیث نه ثابتو به مخکې زوباس وکاو به هغه سره دوه درې موضوعات باندې مناظره شي چې چې مخامخ شو د شرایط برتس به وخه مخامخ به دی وی زما استاد بحث وی په درې موضوعات باندې مو دې ودا صاحب زما استاد سره 12 عقایدو کې اختلاف دی دغه سی په بازي نور سيزونو کې مختلف سره ان شاء الله زما در سره دا وعده ده په عذاب قبر بکینو موضوع مناظره به حکم په دغه موضوع په بیان د عذاب قبر منکر دی بلال موضوع ده دویم نمبر په دغه مجلس د مناظره په اختتام باندې بکینو دواړه برابرلی موضوع لپاره وخت کتا سلو ورځې کې تیاری کول سلو ورځې ټیم بو خو شپو کې کول شپو ورځې ټیم بو والو کې هغه کې به ان شاء الله ورځ بل موضوع بکینو بل به هر هفته تاسو سره زما وعده ده په دغه 12 عقاید باندې به ان شاء الله په هر جمعه هفته په یو موضوع باندې کینو مناظره وکړو دواړه چې ته درې زه در سره په ټولو تیاری یم ان شاء الله مخکې دی وای یو بل خبره وای
په حکم کې اختلاف او په حکم مناظره وکړو ان شاء الله چې پر عذاب قبر کینو حکم خو په یو مسله باندې لګيږي ان شاء الله ولغه مسله ته نه ده برلی او پاغه ور چې تول زید سره منم دغه پنځبیرانو جماعت شاد توحید موقف نه او د خپل موقف اغینم به واستخته کې قرار ور نه اختیار خو برل چې ال تکینو ان شاء الله ولز پاکي به حکم راشي دا ټول زنو په دلیل سره دغه کو برحال یو ځل درته بیا مفتی پیدا صاحب ګوره تختمه کو ټول خلک دی ګوري شخان دي درپسې بدر دم وایا کنزر مکوا بکواسات مکوا کنزر لو کې به مال مناسب نه دي چې دغه سی ویم نو غول خو دی وخړه ودی ویل نو به څنګه هغه مفتی ولي حسن درویش صاحب غډره یوسف درویش صاحب ډیره خسته خبره کوي وای کارغه غول خوري او مخو کې سندستا مثال مقه ده بالکل او بل نورم کنزر لوګه سملق بشاوري هم کولا کمل پازې چې ویلي نن هم دغه په سر باندې چې خپل کور کې کوم الفاظ ویلي او تاسو ټول دغه کار دی کنزل کوي کنزل مار خو یې تاسو خلی دغه کنزلو د لپاره پیدا شوی دی نو مونږ تر توحید او سنت د اشاعت ور کوي برحال الله دې رحم وکړي زبیا پته مې من سره غوتانه نن ماته تقریبا چې ډیرو کسانو رابطه وکړه ما تر بس دې غریب باندې نور ترس وکړي د پیدا نه غلی شي او ستام دغه حالت ته مغیور تر مينتونه کړي چې بس ما نور معاف کړ یار او چې دا کلیپ دی نه راغله یقینا تا ته بیا نور مونږ سره نه ویلا خو کلیپ دې کړه د بکواس دې کړه د اوس مقام سره کینه درته بیا ویم موتی فیضل حسین صاحب سره یو کس سره رابطه وکړه چې صرف تاریخ ټایم ځای مقرر کړو بس موضوع مقرر ده که بدل نشه کوله برائت وکړه توبه وباسه ان شاء الله په یاد روز مونږ تاسو سره وعده وکړو نو ان شاء الله باغی در تاسو سره بیا مناظره کوو خو دا عمره چې وای چې بوید الله ودان بیللی دا جماعت ورنه یو ځل برات کړه زم ورنه برات کوم ځکستانو مې مناظره کې یاد کړو ان شاء الله تاسو سره پکینو ټول مسلمانانو ته زما درخواست ته تاسو د دې پیدا سپ کلیپ واوري تیار کې ورته مونږ مناظره وکړه علمي ماحول کې امن ماحول کې 15 شپږ علماء بکینو نور دنیا باندې خبرو د میډیا په ذریعہ سره به دنیا وګوري په خپل عقاید او مشرمه کې باغی کینو مناظره وکړه الله دې موږ ټول مسلمانان د دغه معتزله د دغه خارجيانو دغه توحید او سنت په نوم چې امت ته دوکه ورکړي د دې د شرور او د دې د فسادونو د دې د دوکونو ټول مسلمان د دې د غلط عقایدونو الله ټول مسلمانان وساتي جزاکم الله